په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل د صوبیا خانه په نوم یو نرخزې د بندیخانو د پولیسو په برخه کې دوی ته دولتي دنده ورکړې شوې ده. د دوی په دنده ګمارل د نرخزې ستونزې او د دوی د شخصي ژوند د هلو ځلو په اړه مو د اس پښتو لپاره له دوی سره مرکه کړې ده او په پیل کې مو له صوبیا خانه څخه وپوښتل چې اوریدونکو ته د خپل دندې په اړه باندې وایي چې د دوی کوم قسم کارونه دي او د دوی ذمہواری چرته دي. زما ډیوټي چې راغه بیسیکلی د سنټرل جیل کې زما ډي ای جی صاحب سره دا پیښور ډي ای جی صاحب سره په افیس کې دا چې کله هم د ټرانزجنډر کمیونټي نه څوک راوستلی شي نو تاغي پوره له فیسیلیټیشن ورکول تاغي پوره خیال ساتل د علاوه چې کوم ټرانزجنډر دی له ملاقات ته راځي تاغي چیکینګ کول تاغي سکرینینګ کول تاغي پوره ذمہواری د ټرانزجنډر مون سره منسلک تا دا چې د ټرانزجنډر کمیونټي هم ډیر زیات اسانیاں ملاويږي او ډپارټمنټ ته هم صوبیا خانه که د خپل کورنی ژوند زده کړو او بیا په رسنیو کې د کار په اړه مرتبه ویل چې څه کارونه مو پر مخ وړاندې بوتلل. زه د خیبر پښتونخوا اولنې ټرانسجنډر یم چې په خپل کور کې خپل مونوپلا سره ژوند کوم. دې سره زما تعلیم چې هم بي اے کړی دی او زه د ترانس کمیونټي لپاره 12 ایئر نه زه لګیم د ټرانسجنډر کمیونټي پر رائټس باندې او پروټیکشنز باندې تای په هر څومره هم مسله مسایل لپاره هر فورم کې زبې لپاره आवाज جوړېږم. مقصد هم زما دا چې زما د ترانس کمیونټي چې را یو خپل پلیټ فارم پر ورسیږي. دې سره په ریډیو کې هم ما ایز انکر پرسن ما کار کړی دی. ما ان هم زما دا مقصد چې زما د ټرانسجنډر مسائل دي از په ریډیو په ذریعہ باندې ټول دنیا ته ورسوم او دې سره اوس هم د ټرانسجنډر کمیونټي لپاره کار کوم لګیم. مقصد دا چې ټرانسجنډر کمیونټي ته سبب ویکنسیانو کې سم مسائل وي یا فورم کې نو غي د لپاره زه لګیم ایله آنلاین فارمونه فل کوم. زه غواړم چې ټرانس کمیونټي خطر کې سه یو پلیټ فارم ته ورسي. صوبیا خانه که په دنده باندې د ګمارلو وروسته خپل احساسات راته ووایي او کدارته وایي چې په عمومي توګه باندې په ټولنه کې نرخزي ډېر کمزور مخلوق ګڼل کیږي آیا هم دغه شان ده؟ ډېر زیاته خوشاله مې دي زموږ د ټرانسجنډر کمیونټي کوم تصویر دی هغه بدل شو ولې چې په معاشره کې زموږ خلکو ته ډېر خلک بد نظر باندې کتل شي او صرف خلک دا ګوري چې ترانس کمیونټي دا صرف غړېدل کوي یا بنور څه اکټیویټي کې نه لاوه نه شي کولای. الحمدلله که ټرانسجنډر کمیونټي ته چې کوم تصویر هغه بدل شو دې سره الحمدلله زموږ چې ډېر خانجات کې نور ویکنسیان هم راغلي چې کوم ویکنسیان لیفټ اور شوی ته ټرانسجنډر کوټه کې نو الحمدلله کې 16 ویکنسیان دي نو هغه لپاره ډیفرنٹ زموږ چې کوم پلی دي لکه پیښور پریجن کې 3 سیټونه پاتې دي سره د مردان پریجن باندې سره 3 سیټونه پاتې دي د خان پریجن باندې سره شپږ سیټونه دي او د سره ابټاباد پریجن باندې سره څلور سیټونه دي. نو الحمدلله ټرانسجنډر کمیونټي په خپل هم چې کله زما دا اډر وشو نو هغه کې په خپل هم ډېر زیات خوشحالي اظهار دي او ډېر زیات خوشاله دي او ترانس کمیونټي ما سره وخت په وخت رابطه کې او ټرانسجنډر کمیونټي د نور ویکنسي لپاره هم لګیا دي اپلایان کې. نو دا ډېره غټه خبره ده چې زموږ کمیونټي الحمدلله لپاره یو خپل پلیټ فارم آن شو او خپل پلیټ فارم په ذریعہ باندې الحمدلله د بخطر کې سره یو خپل مستقبل هم د خکېږي او خطر کې سره د خپل نوکری هم کوي. صوبیا خان لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې هم ویل چې تاسو یوازینی نرخزی چې د خپل کورنۍ سره ژوند کوي اوس مو چې د دولتي دنده ترلاسه کړې ده نو په کورنۍ کې د خلکو خبرګون یا عکس العمل څه دی؟ دې حواله سره زدم چې زما فیملی ډیره زیاته خوشاله ده او ډیره زیاته په ما باندې پراود کې هر ځای کې خلکو تداوي چې زمونږ چې تاسو به ویل چې د ټرانسجنډر تاسو ولې خپل کور کې پرسته نن الحمدلله هغه ټرانسجنډر په خو پوسټ باندې دا خو زه ډیره زیاته اوس کله چې زه ناس ته منو زه ډیره جاړم بده خبر باندې لګ جاړم کلن زما والد صاحب ژوندې و اولن هغه زما دا مقام کتلې وي نو هغه څومره خوشاله شوی وي خو بس الله مرزي دا خو زه خپل الله ته دا سوال کوم چې یا الله نن چې ما ته کامیابی ملاو شو نه زما ته والد سے په ذریعہ ما ته ملاو شو ول چې والد سے بزو په هر پلیټ فارم باندې په هر ځای کې به سپورټ کولم زه ځان سره ګرځولم ابدانه محسوس ول چې دا ټرانسجنډر ابدا چې زما یو اولاد نو تاغه موجودگی تاغه سپورټ پوج الحمدلله زه مقام ته رسیدم. نو دارش تمور پلان چې کله سپورټینګ ټرانسجنډر کمیونټي ته ملاو شي نو هغه هر پلیټ فارم کې خپل پوزیشن جوړول شي نو غټ رول چې تمور پلان دی بیا ته فیملی ته بیا ته ته کم چې سیول سوسایټي کې خلک دی آی غټ رول دی ته پکار چې کمیونټي دا چې کم ټرانسجنډر کمیونټي چې دا سپورټ کی چې سپورټ کی په سپورټ بوجه الحمدلله ټرانسجنډر کمیونټي را مخکې زی. ستاسو د دولتي دندې د سمبالښت وروسته د خلکو په عمومي نظر کې سفر راغلی د ستاسو په اړه باندې بالکل دې سره چې په معاشره کې وګورو د خلکو کم سوچ ته هغه بدل شوی دی او خلک ډېر زیات عزت کې ډېر زیات ریسپیکټ کوي او دا چې ته زموږ ته کمیونټي ته هم ډېر زیات ریسپیکټ ملاويږي نو دا چې په معاشره کې کم تصویر ته ټرانسجنډر کمیونټي جوړ شو هغه بدل شو.
یو پوښتنه ده چې تاسو دغه دولتي دنده څنګه ترلاسه کړه؟ دا 2025 کې نومبر کې یو اشتهار راغو. اشتهار چې کله راغلو نو هغه ډیفرنٹ ګروپونو کې هغه اشتهار شیر شو. چې کله ما هغه اشتهار وکړو نو هغه کې د ټول کمیونټي د پاره خپل خپل ویکنسیانې وي. دغه ته فیمیل هم ویکنسیانې وي، ته میل هم وي، ته مینارټي هم وي، خو د ترانسجنډر کمیونټي هم ویکنسیانې پکې موجود وي. نو ما ته ډېر زیاته خوشحالي وشوه چې الحمدلله فرست ټایم په تاریخ کې زموږ د ترانسجنډر کمیونټي لپاره هم ویکنسیانې راغې. په خبر په ریجنز باندې سلور ویکنسیانې وي، د علاوه ته مردان په ریجن باندې سلور ویکنسیانې وي، د سره ډي خان په ریجن باندې زموږ شپږ ویکنسیانې وي، او د سره ابټاباد په ریجن باندې ترانسجنډر لپاره سلور ویکنسیانې وي. پورا زموږ چې د څومره ډیسټریکټ دي کې زموږ خپل ویکنسیانې موجود وي. نو د کې لیکل شو چې څوک اپلای کول غواړي د ایټ په ذریعہ باندې تاسو اپلای کول شي. نو ماته ایټ په ذریعہ باندې چې کله ویب سټ آن شو نو ماته ایټ په ذریعہ باندې اپلای وکړه. چې کله ما اپلای وکړه ما خپل فیس هر څه جمع کړ. نو هغه نه بعد لک ټایم بعد ما په سیپ زما په موبایل باندې ماته اس ام اس راغو ته ایټ طرف نه چې کایندلی تاسو د ټایم له تاسو د زیات ځان لاره صرف تاسو فزیکل ټیسټ فزیکل ټیسټ کې تاسو پورا هر څه خول شي چې تاسو به دومره ریلینګ کوي تاسو کټ کا آمد هر څه چیک کیږي. نو ځکه فزیکل ټیسټ لاړم نو الحمدلله زه خپل فزیکل ټیسټ کې پاس شوم. چې کله زه فزیکل ټیسټ کې پاس شوم نو دویمه مرحله دا وی چې تاسو بیا نیکسټ چې کوم د ایگزام باور کوي سی بي ټي ټیسټ وی هغه ټیسټ باور کوي. الحمدلله چې کله زه ټیسټ لاړم هغه ټیسټ پاس کو. هغه نه بعد درېمه مرحله بیا دا و کوالټي چیکینګ لزه بیا لاړم دفتر ته ایټ دفتر ته الته الحمدلله زما پورا کوالټي زما بوکس زما دین علاوه زما ډاکومنټیشن زما کټ کا مت هغه چیک شو. چې هغه چیک شو هغه نه بعد بیا میرټ ولګیدو. بیا میرټ نه بعد لاست کومه مرحله و هغه چې و هغه انټرویو و. نو الحمدلله زه به انټرویو کې پاس شوم. نو دا ټول مرحله چې کله ما وکړ نو الحمدلله په میرټ په دنیا باندې زما ته انیتی وشو ایز وارد زما ته انیتی وشو. نو دا چې پورا پروسس نه زه تیر شوم. نو الحمدلله ماته د کامیابی ملاو شو. نو د سي الحمدلله زموږ چې نور کم ترانسجنډر لپاره کمی ویکنسیانې راغلي دي هغه د لپاره هم د سي پروسس بوي ایټ په ذریعہ باغی اپلای کوي. ای به فزیکل ټیسټ کې ای به سی بي ټي ټیسټ کې دینه به کوالټي چیکینګ بکیږي بیا به میرټ کې اینه به د انټرویو کیږي. نو دا ټول مرحله چې څوک پاس کړي نو ای په بنیاد باندې به ای د ویکنسی ملاويږي. نو څنګه چې د نور خلکو لپاره څنګه طریقې سره فیصله فارمیلیټي د ترانس کمیونټي لپاره هغه دغه ودا طریقې کارو. الحمدلله ټول طریقو کې ز پاس شوم. ولن الحمدلله ز جیل کې جیل خانه جات کې از ترانسجنډر وارډن برتی شوم. او زه ډیره زیاته خوشاله بده خبرم چې په خپل قابلیت او په خپل په میرټ په بنیاد باندې د لیول ته رسیدلم. صبح خان تاسو په تیر وخت کې په فلم ډرامو او په رادیو کې هم کار کړی دی. کله دغه کارونو پر شا باندې فکر یا خپل نظر راته وایي چې څه مقصد مو ولدینه؟ ما په سوشل میډیا کې ما ایز آرټست ما ډېر زیات کار کړی دی په ډرامو کې د علاوه پښتو فلمونو کې. مقصد دا و چې کې به د ترانسجنډر کمیونټي چې به موږ کتلی به یو نیګیټیو رول ورکولو صرف یو ته خاصي مزاق لپاره. نو ما هغه په ډرامو کې ما سبق آموز ډرامو کې په ترانسجنډر کمیونټي باندې چې ما یو تصویر خلکو ته خولې چې دا کمیونټي تاسو سپورټ کړئ الحمدلله دا هر پلیټ فارم ته رسیدي شي. اب موږ د ډرامې په ذریعہ باندې خلکو ته اویرنس ورکولو. دې سره سره اف ام په دنیا کې ما ایزي هوست ما کار کړی ما چې زما غږ چره په کور کې یو زموږ چې کم خويندې دي مېندې دي زموږ ورونه دي چې ایته هم زموږ غږ ورورسي خلکو به دا ګڼل چې ترانسجنډر صرف ګډېدل کولی شي ایزي هوسټینګ یا نور څه کار نشي کولی. نو مقصد ما و چې د ټرانس کمیونټي ته که سبا څوک د ټرانس کمیونټي غواړي چې زه ایز انکر پرسن جوړ شم یا یو آرت جوړ شم چې دا مسله مسایل نه وي. دې سره سره ما ته ترانسجنډر کمیونټي لپاره خواهش ده چې زه د سی دنیا کې یو مثال جوړ شم چې د کمیونټي د لپاره زه په هر پلیټ فارم باندې په هر ځای کې ودرېږم. نو الحمدلله الله پاک لن مال هغه عزت هم راکو هغه مقام هم راکو. او دې سره سره زما کمیونټي هم ماشاءالله ای کې دومره اویرنس راغو چې تعلیم طرف ته هم لاړه او اکټینګ طرف ته هم لاړه. څنګه چې تاسو ګورئ چې په ډیفرنٹ تاسو چینلز باندې ګورئ چې ترانسجنډر کمیونټي ته اوس یو ښه رول ورکړی کېږي یو ښه پلیټ فارم باندې هغې راولي هغې یو ښه کرکټر ورکړي. دا ولې چې ما هغه ټول ستونزې ټول مسایل چې کوم هغه ما د خلکو دپاره ما برداشت کړو خو دا خلک مې دې خبرو ته پرېنښود. دې سره سره که زه وایم په ایجوکیشن کې نو الحمدلله دې ته اوس مسایل نه راځي ښه طریقې د ایجوکیشن ملاویږي. نو جابس حوالې سره الحمدلله ته اوس په فیوچر کې ښه طریقې سره جابس ملاویږي. نو دا ټول شیزونه چې دا په سټرګل او په محنت کېږي. ما فرست ډے نه والې اوسه پورې ما محنت او دې نه بعد به هم زما دې لپاره محنت وي. او زه دا غواړم چې دا ټرانس کمیونټي زه یو ښه لیوله پورې ورسوم یو ښه تصویر دنیا تر دې مخې ته کېلم. نو زه لګیم الحمدلله دې لپاره کار کوم او دې نه بعد به هم دې لپاره کار کوم. صبح خان نورو نرخصیو ته بس تاسو څه پیغامي چې دوی څنګه دولتي دندې ترلاسه کولی شي؟
تاسو ته پته ده چې ترانسجنډر کمیونټي لپاره بس داسې روزګار یا یې لپاره څه نوکریانې به نه دي په وجه به ټرانس کمیونټي چې به وه هغه به د داسې شعبو کې مولوث وه ډانس شوبز کې به مولوث وه نو چې کله دا ویکنسیانې سټارټ شي د ټرانس کمیونټي د ویکنسیانې ورکړل شي نو دا کمیونټي به ښه طریقې سره جاب طرف ته هم راځي او ښه طریقې سره د باعزته روزګار طرف ته به هم راځي او زه به ټول ترانسجنډر کمیونټي ته دا وایم چې کایندلی تاسو چې کم اپورچونټي تاسو ته راځي نو تاسو اپورچونټي بالکل مه مس کوئ دا تاسو د زندګۍ لپاره ډېر زیات امپورټنټ دي دا تاسو هغه زندګي به تاسو بدلی چې کوم زندګي تاسو غواړئ نو مقصد دا چې کله هم تاسو اپورچونټیز ملو شي تاسو بالکل مه مس کوئ دې سره سره به زه ګورنمنټ ته هم دا ریکویسټ کوم چې دې کې کم ایجوکیټډ ترانسجنډر لپاره هم نور ډپارټمنټونو کې هم پکار دي ویکنسیانې ورکړل شي خو دې سره سره هغه ترانسجنډر کمیونټي چې کوي سره تعلیم نشته نو موږ ته پکار چې موږ هغه ترانسجنډر کمیونټي هم روچته کو ایله خپل پلیټ فارم زور کو ای د کلاس 4 په ذریعہ باندې موږ واخلو ته مثال کې موږ ایله د جاب سور کو چې په مالیتوب باندې موږ واخلو موږ په سکیورټي باندې موږ واخلو نو دې سبا د ترانس کمیونټي دا ټول به ښه طریقې سره عزت او روزګار تر شي نو زما ته خیبر پښتونخوا چې زموږ چې کم څومره مشران دي زموږ چې کم وزیر اعلی صاحب دي هغه ته هم زما ریکویسټ چې سی ام صاحب ته چې کایندلی تاسو دې لپاره په هر ډپارټمنټ کې د کلاس 4 نوکریانې هم ورکړي ځکه چې دا ډېر زیات امپورټنټ دي او دې سره سره چې کم ایجوکیټډ ترانسجنډر دي نو هغې لپاره هم تاسو هر ډپارټمنټ کې نوکریانې ورکړي چې کومه کوټه زموږ د ترانسجنډر کمیونټي لپاره مختص شوې ده نو په فیوچر کې به ان شاء الله څنګه چې په جیل خانجات کې ویکنسیانې راغلي دي ان شاء الله چې به هر ډپارټمنټ ترانسجنډر کمیونټي لپاره ویکنسیانې راځي زه به د ټول ترانسجنډر مور پلار ته هم دا ریکویسټ کوم چې کایندلی تاسو خپل بچي ایکسپټ کړئ څنګه چې نن مور پلار په ما باندې فخر کوي داسې تاسو بچي به هم تاسو لپاره ډېر د فخر باعث جوړیږي نو تاسو کله خپل بچي ایکسپټ کړئ نو په معاشره کې هر پلیټ فارم ته هر ځای ته ځان رسولی شي تاسو سپورټینګ ډېر زیات امپورټنټ دی تاسو سپورټینګ په وجه باندې هر پلیټ فارم ته رسیږي او د سیویل سوسایټي خلکو ته به هم دا میسج ورکوم چې کایندلی دې له هم تاسو هغه رنګې مینه ورکړئ څنګه تاسو د خپلو بچو ته مینه ورکوئ دا د پیښور اوسیدونکو یو نرخزي صوبیا خان چې اوس په دې ورستیو کې د بندیخانه د پولیسو په برخه کې دولتي دنده ترلاسه کړې ده دوی په پښتونخوا کې په هغه لومړنیو سو نرخزیو کې دي چې په دولتي کچه دنده ترسره کوي د اس بي اس پښتو لپاره اسلام ګل افریدي پیښور